مینوالو فاروق فراق ما او د کوهاټ د کمکول 2 نمبر کیمپ کې ناست یم. دلته د څو ماشومانو اوښکو او د خپل زړه درد راوستی یم. د کوهاټ په دې کیمپ کې په یو کچه کور کې د یو ورور یوه داسې دردېدلې قیصه پرته ده چې د هر چا تر غوږو وررسي نو احساس یې ورسره زخمی کېږي. دا ورور چې ابراهیم نومیږي د افغانستان سره تعلق لري. د دواړه ګردې ناکام شوي دي، کار یې پرېښی دی او ډاکټران اوس ده ته وایي چې که تا ته بله ګرده ونه لګي نو ته مزید ژوند نشي کولی. ابراهیم چې خپلو بچو ته ګوري، د خپلې مور اوښکو ته ګوري، نو د هغه په سترګو کې د ژوند حسرت واوړي راواوړي. هغه نه غواړي چې د خپلو ماشومانو بچو د سرونو نه د شفقت سوری پورته شي، خو ولې د هغه بېوسي لګیا ده د هغه د ماشومانو نه د پلار سوری تروړل غواړي. زما په غېږ کې ناست دا وړوکی ماشوم محمد هم د ابراهیم زوی دی. ابراهیم د ده په پیدا کېدو ډېرې خوشحالۍ کړې وې، ځکه چې دا لومبی ماشوم و. د ده نورې ټولې لوڼه دي، 4 لوڼه دي. دا لومبی ماشوم و چې نارینه ورله خدای پاک ورکړو، دی په ډېر زیات خوشحاله و. خو ډاکټرانو چې کله په ابراهیم دا غږ وکړو چې د هغه دواړه ګردې فیل دي، نو اوس چې ابراهیم د خپل دغه وړوکي ماشوم محمد سترګو ته ګوري او خپل بیمار وجود ته ګوري، نو محمد ورته د مستقبل یو داسې یتیم ښکاره شي چې د خپل پلار هیڅ خواږه به ونه ویني. مینهوالو، ابراهیم ژوند کول غواړي او د ابراهیم ژوند ممکن هم دی. د دوی یوه خور ده او دی وایي چې هغه دې ته حتی تیاره ده چې دې ته یوه ګرده ورکړي او د ده ژوند وژغورل شي. ولې په دغه ګرده بدلولو باندې هم ډېره خرچه راځي. خواوشا 10 لکه روپۍ په د ابراهیم خرچه راځي او د ده په کور کې هیڅ څوک نشته سیوای د یو ورور نه چې تر اوسه به هغه د خټو لوټو مزدوري کوله او د کله نه چې ابراهیم په کټ پروت دی هغه هم د سره په ډاکټرانو ګرځي او په کور کې د دې د علاج، د خوراک څښاک، حتی د هیڅ درک نه لګي. ابراهیم ژوند غواړي، د ده بچي غواړي چې د دې په سرونو د خپل پلار سوری قایم و دایم وي. خو دغه سوری خو به هله قایم پاتې کېږي چې د حضرت امتیان او د ابراهیم افغانان پښتانه وروڼه د ده مرستې ته راوړاندې شي. راځئ د ابراهیم سره د په بیمارۍ باندې لږ خبرې کوو. ابراهیم که د دې خپل بیمارۍ په هکله باندې زموږ کتونکو ته لږ معلومات ورکوي، کله نه درته دا بیماري ولګېده او څه تکلیف دی درته اوس؟ دا بیماري خو ماته لکه 2001 نه لګېدلې وه، بیا پوه شوې هغې نه زه ښه شوم. بیا چې زه ښه شوم بیا هغې نه بعد کې زه لکه هغه شو واده مو وکړ، بیا دا بچي خدای پاک راکړه پوه شو 5 بچي. د هغې نه بعد کې دا 12مه میاشته چې بیا دا بیماري په ما باندې اټیک وکړه پوه شو، ګردې مو فیل شوې. نو زه چې کله ډاکټر ته لاړم ډاکټر ماته وویل چېرې ستا خو ګردې دواړه فیل دي پوه شو. ما دا فیل څنګه یي پوه شو چېرې دا بس کار نه کوي. بیا هغې نه بعد کې پوه شو چې راو دلته ورور ته مو ټلیفون وکړم داسې دا یي چې ګردې کار نه کوي. بیا هغې نه بعد کې پوه شو په دوایانې او دغه سوري یې راته وکړه د صفایي دپاره، دلته یې راته وکړه. اوس دې لاس نه صفایي کومه، په دې صفایي باندې روزګار روان دی فلحال لپاره. ابراهیم که دا راته ووایه چې یو خو ستا په ګرده باندې خرچه څونه کېږي چې دا بدلی، او بل داسې څوک شته دی چې تا سره د ګردو مرسته کول غواړي؟ ګرده خو ماته خور راکوي، هغې ویلي چې زه درته در کوم، خو په ګردې باندې خامخا خرچه راځي. لکه دې نه بعد کې بیا پوه شو دوایي خرڅوي، د هغه خرڅوي. بس دې لپاره اوس مونږ سره فلحال دومره پیسې نشته چې مونږ ورباندې ګرده بدله کړو او هغه وکړو. لکه 15 لکه روپۍ خو دلته نغدي ډاکټر مونږ ته ویلي چې ګرده به زه بدلوم.
نو بس بیا نورې دوایانې مخیري باد کې لګي بغیر هغه نه پوش خرڅې نه لکه نور څه نه دوایانو نه بغیر 15 لکه روپیو موږ ته راکوئ. ابراهیم ته چې د بچو ته ګورې یا د بچي تا ته ګوري خفه کېږي خو به څه احساس دې وي؟ نو بچي چې راته ګوري خامخا خفه کېږي چې واړه واړه دي بوس همدې په تمه دي چې یاره پلار مه دی کله کله راشي کاکا 10 روپۍ راکړه 15 روپۍ راکړه نو هغه هم خامخا چې روزګار نه وي نو د کوم ځای نه به یې ورته ورکړي. امیدواره یې د خپل ژوند ته که نه مایوسي دې هم کله کله خفه کوي ابراهیم؟ موږ به د الله رضا ته دغه کوو صبر کوو نو بس ګوره چې څه کېږي تقدیر کې څه لیکل شوي هغه بدلېږي نه مرګ کوي په نیټه دی ژوند دي هغه به یې راکوي انشاءالله. ابراهیم د مخامخ چې ناستې مورکۍ میندې خو په اولاد باندې ډېرې خفه کېږي دا چې درته ګوري دا خو به هم جاړي زړه به خوري در سره که نه؟ بوډۍ مور مه ده پوه شي دا چې دلته هسپتال ته لاړ شم او چې بېرته راځم هم ژاړي او چې ستم هم پوه شو ژاړي ځکه چې پوه شو دا په ډېر هغه کې احساس ورسره ډېري چې یاره دا به څنګه چل شي دا به څنګه چل شي زه ورته وایم چې صبر کوه پوه شو هر څه په صبر باندې کېږي خو بیا هم دا صبر مور د خفه کېږي ژړا او فریاد راپسې کوي ټوله داستا د خندېدو شپې دي زما د اوښکو د شېبو شپې دي خاطر د وینو خاطر د وینو غړغړې وکړلیانو دای د ژوند د ختمېدو شپې دي د دوه لوڼې بس په دې باندې خفه کېږي. او مینوالو د مخامخ کټ کې د ابراهیم مور ناستې ده د دې احساس هم لګورو چې دا د خپل بچي په بیمارۍ باندې څومره دردمنه او څومره زهیره ده. مور ستړې مه شئ څنګه یې ښه یې؟ ښه یم. څنګه ابراهیم ته چې ګورې خفه کېږي خو به ډېره خود خفه کېږم ایل چاله دغه خفګان دغه کړی دی ایل خامخا د سړي زړه غوښه ده زړه غوښه ده. زه جمال شاه جمال او د ابراهیم زما ورور دی او تقریبا 2001 نه دته بیماري رسېدلې ده خو تر اوسه پورې موږ د تداوي کوله چې کله به څه پیسې میسې ګټلې نو د باندې به م لګولې تر اوسه پورې زموږ چاره وشوه. په 2017 کې موږ ته د ګردې فیل شوې دواړه او په دې 2017 کې د ګردې چې موږ ته فیل شي اوس دا بیماري زموږ د وس نه بار شوه. موږ یو غریب خلک خپلو بچو ته رزق پیدا کړو که د بیمارۍ ته رزق به دغه وکړو بندوبست وکړو او بل دا دی چې لکه زما په دې ورور باندې ډېرې زیاتې پیسې لګېږي د دې ګردې په بدلولو باندې او باید چې موږ سره دا خلک مرسته وکړي خاص کر څومره یاران دوستان دي یا خپل خپلوان دي یا نور څومره مسلمانان دي چې هوس کېږي موږ سره په دې ګردې بدلولو کې مرسته وکړي. نو په دې ګردې بدلولو باندې زموږ تقریبا موږ ته ډاکټران وایي ستاسو څوک وایي 10 لکه روپۍ خرچه راځي څوک وایي 15 لکه روپۍ خرچه راځي څوک راته وایي بیا به د 10,000 روپۍ 40,000 روپو میاشتې د وی ورته اخلي چې ګرده بدله کړي تر څو چې دا ژوندی درته به دا کار کوي. نو اوس موږ چې یو ډېر بېوسه یو د ګردې بدلولو څه توان او دغه هم نه لرو خو بیا موږ د خپلو خپلوانو یارانو دوستانو ټولو مسلمانانو ته دا اپیل کوو چې موږ سره د ګردې بدلولو کې چا وس کېږي موږ سره دې مرسته وکړي چې موږ دې هلک ته ګرده بدله کړو د هلک ته خدای پاک مې زندګي ورنصیب کړي. واړه واړه بچي دي کله چې دا کور ته راشي ټول بچي ورنه تاو شي څوک ورته وایي بابا پیپونه درنه لرې کړه څوک ورته وایي ته به کله ښه شي بل ته مور هم ورته جاړي او موږ هم خدای شته ورته په ژړا شو ولې چې د بچي دي زموږ هم بچي دي. نو دا دی چې زه یو کس یم
کور ته مزدوري وکړم که دله بیمارۍ ته پیسې پیدا وکړم. مینهوالو د ابراهیم د کمزورې ضعیفې مور دا اوښکې د ابراهیم د وړو ماشومانو تښتېدلې ګونې د ابراهیم په سترګو کې پرته مایوسي زمونږ او تاسو نه یوه پوښتنه کوي او هغه پوښتنه ده که مونږ دغه په لکونو کروړونو شتمن پښتانه د خپلو شتمنیو لږه لږه برخه د ابراهیم علاج ته وباسو د ګردو په بدلولو باندې زیات نه زیات 10 لکه روپۍ خرچ راځي. خو باور وکړئ که موږ او تاسو دغه لږه غوندې مرسته د ابراهیم سره وکړله نو د ده د ټول عیال د ده د بچو د ده د ښځې د ده د دې بوډۍ مور د ژوند هیلې بیرته تاندېدی شي. ابراهیم بیا د ژوند سندرې ویلی شي. ابراهیم بیا خپلو بچو له د مزدورۍ کولو جوګه کېدی شي. د کیمرمین علي انصاف سره فاروق فراق کوهاټ.